واه لاسونه یې اوچت وي هر ماښام په جانماز دعا مې راته مور کوي مدام په جانماز مدام په جانماز. واه ډېر خیر او زمونږ په نصیب کې ازادي نشته دا ولې د خدای سره لګیا دی یو غلام په جانماز. واه واه دا شعر بیا ووایه. ګیلمن وزیر مونږ ته اکثر ملګري وي شاعران وي د قام سترګې خو زه یم چې نن سبا د قام سترګې دغه دوه درې ویشي په هغې کې که لومبی نوم دی نو منظور پښتین دی او دویم نوم بیا د ګیلمن وزیر و چې هغوی بغیر سیرې د پښتون د حق دپاره شپه ورځ منډې تړلې وهلې دي او تر دې دمه چې هغه خپل ژوند یې بیله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل روح خپل قربان مید الرحمن حمد لخوا پاک درود او سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې به صحت به کامل یې. ضیاء الرحمن اجز صاحب څوک چې ډېره موده پس یو ځل بیا د سوات په ګلورینه سیمه باندې قدم ایښی دی نو او سره د خپلو ډېرو خوږو ملګرو ټولو ملګرو ته د خپل طرفه هرکلی وایم مننه یې کومه چې وخت یې راکړو او اجز صاحب ستاسو یو جهان مننه کومه چې په دومره مصروف وخت کې تاسو موږ ته وخت راکړو زموږ غریب خانې ته رالی. همدرد صاحب مو خو مخکې هم دا ذکر کړو چې ما ته خو داسې په لومبي ځل ملاقات کې ښکاري سوات په جنت کې دی او جنت راته په سوات کې ښکاري. بالکل چې دا شی ډېر مشهور شو او دا وړاندې تاسو ما سره ویلي او نو چې دغه جنت باندې تیریږي او دغه جنت سیل ونه کړي او په دغه جنت کې بیا د حمید الرحمن همدرد صاحب سره دمه ونه کړي دا زما په خیال چې زیاتې دي نو زما له خوا زما د ملګرو خوا موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې دغه خپله غریب خانم راته خلاصه کړه او زموږ مېلمستیا وکړه ستاسو د دروشخېلې د ټولو خلکو یوه نړۍ مننه. ډېره زیاته مهرباني. یو افسوسناک خبر یو نن اورېدلی دی چې زمونږ ورور ګیلمن پښتین چې کوم دی هغه ژوند له لاسه ورکړی دی نو دغه حوالې سره که څه خپل تاثرات. ګیلمن وزیر مونږ ته اکثر ملګري وي شاعران وي د قام سترګې خو زه یم چې نن سبا د قام سترګې دغه دوه درې ویشي په هغې کې که لومبی نوم دی نو منظور پښتین دی او دویم نوم بیا د ګیلمن وزیر و چې هغوی بغیر سیرې د پښتون د حق دپاره شپه ورځ منډې تړلې وهلې دي او تر دې دمه چې هغه خپل ژوند یې بیله. الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي. زموږ د دې ملګرو چونکې شپه په پروګرام نور هم و او موږ چې کله تلو نو په هغه شپه هغه باندې برید شوی و نو هم موږ بیا چې هلته ورسېدو نو خبر شو کالام کې خبر شو بیا د کالم نه چې مخکې لاړو ترور ته هلته بیا سیګنلو کار نه کوو نو زموږ د ملګرو ویل چې لکه که مونږ خبر وي چې په ده باندې برید شوی نو مونږ به د دې چکر په ځای باندې تللو اسلام آباد ته ځکه چې موږ سره وصال به یې ناست دوی په پیمز هسپتال کې دوی ډیوټي ده نو دوی اوس چوټیانې دي خو بیا هم چې مونږ سیګنل یې راغلی هلته هم د ملګرو سره رابطه وکړه نو بېګا یوه نیمه بجه باندې دوی ته میسج شوی دی د دوی یو ملګری خورشید د دوی ملګری د کمرې هغه ورته ووایي چې یاره بس هغه وفات شو. بس الله دې مغفرت نصیب کړي. امین. نو زموږ دې ملګرو هغه خپلې دوه شپې پروګرام هغه ختم کړ ځکه چې مطلب وایي دا یو ښه خبره نه چې زمونږ یو سالار وفات یو موږ دې په چکرو باندې ګرځو. ښه تاسو د خپل چکر دوه ورځې دغه دپاره دوی یوې هفتې چکر و هغه مطلب دغه دوه درې شپو ته راغې او موږ چکر خپل ختم کوو دوی وایي چې لکه دا ټیک نور خو هېڅ هم نه شو کولی خو دومره چې په دې باندې موست چې دا خو وکړو که نه دومره خو کولی شو او ډېر زبردست ډېر خوندور مینوال ستاسو د کلامونو ډېر زیات شوقین دي. ما خیال نن څه 15 کاله وړاندې ما په دې خپله شیشه باندې ستاسو شعرونه کلامونه مرکې وړاندې کړل هغې نه وروسته بیا داسې موقع په لاس نه ده راغلې نو غواړم چې تاسو زموږ د مینوالو سره څه کلامونه شریک کړئ. او بالکل بس زه به دغه شعرونه ویم چې لاسونه یې اوچت وي هر ماښام په جانماز لاسونه یې اوچت وي هر ماښام په جانماز دعا مې راته مور کوي مدام په جانماز واه ډېر ښه. په نصیب کې ازادي نشته دا ولې د خدای سره لګیا دی یو غلام په جانماز. واه دا شعر بیا ووایه. او که غږ دې چېرته راغی نو یقین وکړه مورجانې په تا پسې به اړوم سلام په جانماز. که غږ دې چېرته راغی نو یقین وکړه مورجانې په تا پسې به اړوم سلام په جانماز. ډېر ښه. او زمونږ په نصیب کې ازادي نشته دا ولې د خدای سره لګیا دی یو غلام په جانماز. او څو شعرونه به نور ویم چې په برخه مو د ټول عمر جړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې د خندا د مصوره. ډېر ښه. او کاڼه وي د خوبونو تعبیر غواړو په تصویر کې
په خوب کې راپسې یوه بلا ده مصوره واه 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 ډېر الله ډېر او دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا ده مصوره ډېر ښکلی ډېر ښکلی بیا دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره دې سړي سلا د مصوره واه 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 د مور په غېږ کې وږي ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر دې کړی انتها د مصوره ډېر الله ډېر الله او په منځ د بلاګانو کې مې ښکلی تصویر جوړ کا واه زما سره د خپلې مور دعا د مصوره ډېر ښکلی ډېر ښکلی او په ځان یې پروا نشته دی ساتي د خلکو زړونه بس دا د لیوني عجیز ګناه ده مصوره یو واره بیا همدرد صاحب ستاسو ناصف ورور د مشال ټي وي چې څومره کتونکي دي یوه نړۍ مننه دوه درې شیونه به ویم چې ما سره ناست شریک پشکور سړی دی بالکل زما قاتل زما د کور سړی دی او بهر پردو حجرو کې لنګې راښکي کور کې غوسې کوي په خور سړی دی او عجیز امن لکه سپینه خوره جنګ دی ورک شي جنګ خو تور سړی دی عجیز امن لکه سپینه خوره جنگ دی ورک شي جنگ خو تور سړی ډېره مننه ډېره زیاته مهرباني الله دې ښه ده وباد ساته حاجي کتونکو دا و زیت الرحمن عجیز صاحب چې تاسو ته خوندورې خبرې ګټورې خبرې خوندور کلامونه شعرونه واورېدل همدې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او عجیز صاحب ته د دې سره راغلو ټولو مېلمنو ته اجازت ورکوئ په لوی الله مو سپارم د خدای په امان